السلام علیکم ګرانو کتونکو د فقیر بابا په علاقه کې موجود یم. دا وګوره دغه فقیر بابا مزار دی. دا سره ښکلي غرونه دي، ښکلي لوکیشن دی او ډیره زبردست علاقه ده. مزار ته به ورځو، تاسو ته به چکر درکو. دغه مزار دی. دا بیک ساید نه رستو ساید نه چې کومه لار ده فقیر بابا مزار ته، هغه دا ده. په دې ورځو د دې مزار ته د تلو یو لاره بله هم ده، خو دې ټایم کې مونږ په دې سایډ رالو. دا مزار دی. ډېر د ستورو ځای دی. دا ګوره دا جومات دی مزار سره خوا کې، او دا ښکته علاقه چې ده دا لنګر علاقه ده. دغه بوټي لاندې کټونو کې میلمانه ناست دي اکثر، او لنګر کمرې دي. نو دغه مزار ته وګورئ، دننه به ورځو. دا مزار دی د فقیر بابا مزار که تاسو وګورئ نو خو کنارې دي پې ښکلې سجاو کړی دی. په دې باندې یو میاشت مخکې اورس تېر شوی و، میله تېره شوې وه، خو که چېرې بره مونږ وګورو نو بره په دې باندې چت نشته، اسمان پکې ښکاري. چت نشته. د چت د نشوالي وجه دغه ده چې ویل کېږي داسې چې فقیر بابا ملنګي اختیار کړې وه او خاني پرېښې وه، نو ملنګي اختیار کړې وه. دلته کې په دې غر کې خپل عبادت به یې کولو او دلته کې دفن شو. دغه مزار دی. نو وجه دا ده چې چت نه پرېږدي. چت نه پرېږدي. ډېر خلک داسې وایي چې مخکې په دې کوشش وشو د چت اچولو، خو هغه ناکامه شو، هغه چت به راوغورځېدو. او دا وګوره دا فقیر بابا په هکله معلومات دي. د دې سم نوم و جمال خان خټک، المعروف فقیر بابا صاحب چشتي رحمت الله علیه. دا د خوشحال خان خټک زوی و. خپله خاني یې پرېښې وه او دا الله د عبادت دپاره خپل ژوند وقف کړی و. نو ملګرو اولیاء کرام چې دي دوی ته الله پاک خپل یو مقام ورکړی، یو درجې ورکړې ده، او د هغې وجه دا ده چې دی دنیا ته توجه نه ده ورکړې، او دی خپل ژوند هغه د خپل رب د رضا دپاره وقف کړی او عبادت پې کولو. نو دغه د فقیر بابا مزار و. چکر مو راولګولو، تاسو سره مو دغه ویډیو د چکر په طور معلوماتو په طور باندې شریکه کړه چې دا علاقه تاسو وګورئ. د دې چې کوم مین ګیټ دی هغه دغه دی. په دغه ګیټ اکثر مونږ راشو، خو نن چې ونو نن په هغه طرف ته شا طرف ته ور دی، په هغې باندې رالو. نو ویډیو مخکې شیر کړئ چې کوم مسافر دي او دا علاقې نه لیدلي، نو هغوی به وګوري، خپل زوړ یادګار به تازه کړي.